He was still asleep when the 40 thieves came back. هغه اوس هم ودو کله چې څلوېښت غله واپس رالل. He was still asleep. هغه اوس هم ودو when کله چې the 40 thieves دغه څلوېښت غله came back واپس رالل یا بیرته راغلل. They found him and killed him. هغوی دا پیدا کو په غار کې او مړی کو. They found him. هغوی دا په غار کې اوکتو په غار کې پیدا کو. And killed او مړی کو him هغه. When his brother didn't come home till late night. کله چې د هغه رور یعنی د علي بابا رور کور ته د نیمې شپې پورې رانغی. When کله چې his brother د هغه رور didn't come home کور ته رانغی till late night د شپې ناوخته پورې. یعنی د شپې ډیر زیات ناوخته شو او علي بابا وکتل چې د هغه رور تر اوسه پورې کور ته رانغی. اخر ولې Ali Baba got worried and went to the cave. Ali Baba ډیر زیات پریشان شو او غار ته لاړو. Ali Baba got worried. Ali Baba پریشان شو and went او لاړو to the cave غار ته. There he found Qasim's cut up body. دلته هغه تر قاسم ټوټي ټوټي وجود په لاس ورغی. هغه کتل چې قاسم دلته ټوټي ټوټي پروت دی چې په تورو باندې وهلی دی. There he found دلته هغه پیدا کو Qasim's cut up body. د قاسم ټوټي ټوټي وجود. body ویل کېږي وجود ته. And brought it home. او دای کور ته راوړو. And او brought راوړو it دا home کور ته. ودای کور ته راوړو. There he sought out Morgiana the slave girl. Morgiana's, we cannot let others see Qasim's body in this state. Morgiana د یو جینۍ نومو یعنی د دې غلامه وه. د هغې نوم ورته ویل مورجیانا. مورجیانا مونږ په دغه ځای کې دا خلک دې ته نشو پرېغوستلی چې دوی راشي او د قاسم وجود په دې حالت کې وګوري. مورجیانا د یو جینۍ نوم دی. We cannot let مونږ نشو پرېغوستلی others نور خلک see چې وګوري Qasim's body د قاسم وجود. We should make it look like he died naturally. مونږ باید دا داسې کو لکه دا چې قدرتي مړ شوی وي. We should make it مونږ باید دا داسې کو look like چې داسې ښکاري he died چې هغه مړ شو naturally قدرتي یعنی چې داسې څوک ونه وي چې را چا مړ کړی دی. Morgiana quickly went to a clever tailor. او مورجیانا په تیزۍ سره لاړله یو چالاک درزي پسې. مورجیانا quickly went زر تر زره په تیزۍ سره لاړه to a clever tailor یو چالاکه درزي پسې چې ډېر زیات هوښیار و. blindfolded him او دغې درزي ته سترګې وتړلې په یو کپړه باندې په یو ټوټه باندې ولې سترګې وتړلې چې څه ورته نه ښکاري. blindfolded د دې مطلب دی په یو کپړه باندې چاته سترګې تړل. and brought him to Ali Baba's house او دا سړی دغه ټیلري د علي بابا کور ته راوستو. and brought او راوړو خو دلته مطلب دی چې راوستو him هغه to Ali Baba's house د علي بابا کور ته. There the tailor staged Qasim's body back او دلته دغه ټیلر د درزي د قاسم وجود واپس راوګنډو. so that it looked like Qasim had died naturally. بالکل داسې راوګنډو چې دا داسې وښکارېږي لکه قاسم چې قدرتي مړ شوی او چا په تورو باندې نه یې وهلی. so no that it looked like چې دا داسې وښکاري Qasim had died چې قاسم مړ شوی و naturally قدرتي. when the thieves returned to the cave او کله چې هغه څلوېښت غله واپس بیرته خپل غار ته رالل. when the thieves کله چې غله returned واپس رالل to the cave غار ته and saw Qasim's body missing او وی کتل چې د قاسم وجود د قاسم لاش په غار کې نشته. and saw او وی کتل Qasim's body د قاسم وجود missing نشته دی ورک شوی دی د غار نه. they understood that someone else knew their secret. هغوی پوه شو سم دستی پوه شو چې بل کس هم د دوی د راز په باره کې پیژني یعنی بل کس ته هم د دوی د راز په باره کې پته لګېدلې ده. they هغوی understood پوه شو هغوی پوه شو that someone else چې بل یو هم knew پیژندلې دی their secret د دوی راز. د
The secret مطلب دی راز. Their secret د هغوی راز. و دوی سمدستي پوه شو چې یاره بل یو کس ته هم زموږ د راز په باره کې پته لګېدلې ده. Spread out in the village and find out what you can. په کلي کې خواره شي او پته ولګوئ پیدا کوي چې څه هم کولی شي. د غلو مشر د نورو غلو ته وویل spread out خواره شي in the village په کلي کې and find out او پیدا کوي معلومات وکړئ what you can do چې سم کولی شي. The thieves did as directed. غلو بالکل همداسې وکړه څنګه چې ورته حکم شوی و. The thieves غلو did وکړل as directed څنګه چې دوی ته حکم شو. د directed مطلب دی حکم کېدل. That when one of the thief heard the tailor talking to his customer کله چې یو غل واورېدل د ټیلر خبرې چې هغه خپل ګاګ سره لګیا و. When one of the thief کله چې یو غل heard واورېدلې the tailor talking to his customer دغه درزي چې خپل ګاګ سره خبرې کولې. ټیلر ویل کېږي درزي ته او کسټمر ویل کېږي ګاګ ته. The thief immediately understood او دغه غل سمدستي پوه شو. The thief immediately understood. دا understood مطلب دی پوه شو. Immediately understood سمدستي په همدغه ځای باندې پوه شو. That the tailor knew the person who knew the secret of the cave. چې ټیلر دغه درزي هغه کس پیژني چاته چې د غار د راز په باره کې پته ده چاته چې دغه غار معلوم دی. That the tailor knew the person چې ټیلر ته د هغه کس په باره کې پته ده ټیلر هغه کس پیژني. Who knew څوک چې پیژني the secret راز of the cave د غار. و ټیلر بالکل هغه کس پیژندو چاته چې د غار د راز په باره کې پته ده. دا کس ټیلر ته ورغی. ټیلر ورته سوی I am so good at my work. زه په خپل کار کې ډیر زیات ماهر یم. زه په خپل کار کې ډیر ښه یم تکړه یم. So good مطلب دی ډیر زیات ښه. At my work په خپل کار کې. That I can even stitch dead body which تر دې پورې چې زه مړی هم ګنډلی شم. That I can even stitch مطلب دی ګنډل. Dead body مړی یعنی مړ وجود و زه مړ وجود هم ګنډلی شم. ډایرکټ یې ورته وویل to make it look like nothing happened to you. و بالکل یې داسې جوړوم و چې داسې وښکارېږي لکه سم چې پې نه شوي. to make it چې دا داسې جوړ کم look like چې وښکارېږي nothing څه هم happened شوي to it په دې معنی و زه یې داسې جوړولی شم لکه په دې معنی چې بیخي سم نه شوي. really when have you done that. وی ښه ته رښتیا وی داسې کار تا کله کړی دی کله دی یو مړ وجود ګنډلی دی. really really مطلب دی رښتیا وی رښتیا وی یا رښتیا وی. when کله have you done that داسې تا کله کړی دی. well just 2 nights ago یو 2 شپې مخکې ورته سوی داسې ما یو 2 شپې مخکې کړی دی. just 2 صرف 2 nights شپې ago مخکې. 2 nights ago وی 2 شپې مخکې ما داسې کار کړی یعنی 2 شپې وړاندې. can you take me to the house where you did it. آیا ته ما هغه کور ته بوتللی شي کوم ځای کې چې تا دا کار کړی دی. can you take me آیا ته ما بوتللی شي to the house کور ته where چرته چې you did it تا دا کار کړی کوم ځای کې چې تا یو مړ وجود ګنډلی دی. yes yes I can هو بالکل زه تا هلته بوتللی شم. But I was taken there blindfolded. خو هلته زه پټې سترګې بوتلم یعنی ما ته سترګې تړلې وې. But I was taken خو زه هلته بوتللی شوی وم. There هلته blindfolded پټې سترګې. So you too will have to blindfold me. نو ته به هم ما ته سترګې تړې او زه به در سره ځم. So no you too ته هم will have to blindfold me. نو ته به هم ماته سترګې تړې. The thief agreed and blindfolded the tailor. دا غل راضي شو او د ټیلر ته درزي ته سترګې وتړلې. The thief agreed غل راضي شو and blindfolded the tailor او ټیلر ته سترګې وتړلې. The tailor led the thief straight to Ali Baba's house. او دغه ټیلر درزي دا غلی سیده د علي بابا کور ته وروستو. The tailor led ټیلر بوتو. The tailor led
درزی بوتو the thief غل straight سیدا to Ali Baba's house د علی بابا کور ته. The thief marked Ali Baba's door with a piece of chalk. او دغه غل چې کوم دی د علی بابا په کور باندې د کور په دروازه باندې چاک یا په تباشیر باندې په کرخه وکړه. The thief marked دغه غل یو نښه جوړه کړله. Ali Baba's door د علی بابا په دروازه باندې with a piece of chalk په یو ټوټه چاک باندې. په هغه بورډ باندې چې په سکول کې لیکل کوي هغه چاک. He then went to his chief او بیا دغه غل خپل مشر ته ورغی. He هغه then بیا went to ورغی his chief د هغې مشر ته. I have found out the other man. ما هغه بل کس هم پیدا کو یعنی یو خو مونږ مړ کړی او کم کس چې دا مړی وړو ما هغه هم پیدا کو. I have found out ما پیدا کو the other man هغه بل سړی. I have marked his door with a piece of chalk. ما د هغوی په دروازه باندې په چاک باندې نښه کړې ده ما ته معلوم دی. I have marked ما نښه کړې ده his door د هغه په دروازه باندې with a piece of chalk په یو ټوټه چاک باندې. د پیس مطلب دی ټوټه. چاک ته ویل کیږي تباشیر هم ورته ویل کیږي. Very good مشر ورته وی ډیر ښه. We will go there tonight and kill him. مونږ به نن شپه هلته ځو او دغه سړی به مړ کوو. We will مونږ به go there هلته ځو tonight نن شپه and kill him او هغه به مړ کوو. But thief didn't know خو دغه غل ته پته نه وه. But خو thief didn't know د غل ته پته نه وه. د څه باره کې ورته پته نه وه that مرجانه had seen him چې مرجانه کومه چې د علی بابا غلامه وه هغې د غل کتلی و. When he came with the tailor کله چې هغه غل سره راغی. When he came with the tailor کله چې هغه غل سره راغی and marked Ali Baba's door او د علی بابا په دروازه باندې په چاک باندې نښه وکړه نو په دغه ټیم کې د جنۍ مرجانه دوی کتلي وو. She had immediately understood what was going on او هغه جنۍ سمدستي پوه شوه چې څه چل دی. She had immediately understood هغه سمدستي پوه شوې وه what was going on چې څه چل دی. So once the thief and the tailor had left نو کله چې دغه درزي او دغه لاړل بیا څه چلو شو. She made the same chalk mark on each door in the entire area. هغه یو چاک راواغسو او په ټوله علاقه کې چې څومره کورونو د هر یو کور په دروازه باندې په چاک باندې نښه وکړله. She made هغه جوړ کو the same chalk mark د عمدغه شانې د چاک نښه on each door په هر دروازه باندې in the entire area په ټوله علاقه کې. د entire مطلب د تمام یا ټوله area علاقه. When the thieves returned at night کله چې غله د شپې واپس رالل چې هغه کور ګوري په کوم ځای باندې چې دی نښه کړې وه. They were confused هغوی ډیر زیات کنفیوز شو په کشمکش کې شو حیران او پریشان شو ځکه چې په ټولو ورونو باندې همدغه یو شانتې د چاک نښې وې. What's this مشر یې ویل څه وایي دا څه دي. What's this all the doors have the same mark په ټولو دروازو باندې یو شانتې نښه ده. All the doors په ټولو دروازو باندې have the same mark یو شانتې نښه ده. My chief زما مشره اغل ورته سوی my chief زما مشره. This is someone's trick دا رچا چال دی یعنی موږ سره چا چال چلولی دی. This is دا دی someone's the trick یو چال. The chief got angry او دغه chief دغه مشر ډیر زیات خفه شو. The chief got angry مطلب دی ډیر زیات خفه شو. The chief visits the tailor and asks him to lead him to Ali Baba's house again. د غلو د مشر درزي ته ورځي او هغه ته وایي چې ما یو ځل بیا د علي بابا کور ته ورسوه د علي بابا کور ته ما بیا بوزه. The chief دغه مشر visits ورځي the tailor's درزي ته and asks him او هغه ته وایي to lead him چې بوزي to Ali Baba's house again د علي بابا کور ته یو ځل بیا. This time he mesmerized the direction to the house او دې ځل ته د کور لارې ته توجه ورکړه.
This time دې ځلتا he mesmerized هغه توجه ورکړه یا یاد کړله the direction لاره to the house دغه کور ته when night fell کله چې شپه شوه when کله چې night fell شپه شوه he went to Ali Baba's house هغه د علي بابا کور ته لاړو he went هغه لاړو to Ali Baba's house د علي بابا کور ته pretending to be an oil merchant او داسې بهانه وکړه چې هغه یو د تیلو سوداګر دی pretending مطلب دی یو بهانه کول to be an oil merchant ویل کېږي سوداګر ته oil merchant د تیلو سوداګر یعنی یو تجار all the other thieves hid in large jars that he had brought with him او نور ټول غلا په هغه غټو مټکو کې پټ شوي کوم چې د ځان سره راوړي all the other thieves نور ټول غلا hid in large jars پټ شوي په دغه غټو جارونو کې د جار مطلب دی مټکه ورته وي مرتبان ورته وي وي په دې کې د نور غلا پټ شوي د لارج مطلب دی ډیر زیات غټ that he brought کم چې هغه راوړي with him خپل ځان سره یعنی د ځان سره چې کومې غټې مټکې راوړي په دې کې د نور سلوي غله پټ کړي علي بابا ته دروازه واله او چې علي بابا ورته وروته نو سوی ورته hello my friend سلام کوم دوستا hello my friend I'm an oil merchant زه د تیلو یو سوداګر یم I'm an oil merchant may I please stay here tonight آیا زه نن شپه دلته پاتې کېدلی شم may I please stay مطلب دی پاتې کېدل here دلته tonight نن شپه so that I may get some rest نو زه به لږ دمه شم وایي مهرباني وکړئ دلته ماته لږ ځای راکړه نن شپه به زه پاتې شم ډېر زیات ستړی یم نو لږ به دمه شم so that I may get some rest د rest مطلب دی دمه some rest لږه دمه وایي زه به لږ دمه شم علي بابا ورته څه وایي yes هو یعنی هو بالکل you're most welcome here دلته درته هرکلی وایم د welcome مطلب دی چاته هرکلی ویل Please also allow me to store my oil jars in your home. مهرباني وکړه ماته اجازت راکړه چې زه دغه د تیلو مټکې په کوم کې چې تیل پراته دي اصل کې په هغه کې غلي وو چې دا هم ستاسو په دې کور کې کېږدم Please also allow me مهرباني وکړه ماته دا اجازت هم راکړه to store my oil jars چې زه دغه د oil یعنی د تیلو د جارونه د تیلو دغه مټکې هم په دې کور کې کېږدم in your home ستاسو په کور کې علي بابا ورته وایي نو پرابلم هیڅ خبره نه ده نو پرابلم هیڅ خبره نه ده مای فرند زما دوسته یعنی زما دوسته هیڅ خبره نه ده راوړه کېده دلته My slave مرجیانا will look into it زما غلام مرجیانا هغه به دا مټکی وګوري یعنی د دې تفتیش پوکي My slave زما غلام مرجیانا چې دا غینوم د مرجیانا will look into it دا به وګوري د دې به تفتیش وکي As Margiana was having the oil jars removed کله چې مرجیانا دغه غلام دغه د تیلو دغه مټکی را کوزولې As Margiana was having the oil jars removed, she heard some whispering sound coming from one of them. هغه د سې پټې خبرې واورېدلې کومې چې د مټکو نه راتللې She heard هغه واورېدلې some whispering د whispering مطلب دی کله چې موږ چاته په غوږ کې د سې پټې خبرې کوو د whispering دا مطلب دی sound اوازونه coming را روانو from one of them د هغوی نه From one of them د هغوی د یو تن نه یعنی په دې مټکو کې یو کس پټې خبرې کولې او هغه د مرجیانه د غلام واورېدلې It was one of the thief talking to himself دا یو غلو چې د ځان سره خبرې کولې په هغه مټکه کې ناستو او د ځان سره پټې خبرې کولې It was دا او one of the thief یو غل talking to himself چې خپل ځان سره خبرې کولې مرجیانه realized that the jars all had thieves in them او مرجیانه پوه شوه چې په دغه ټولو مټکو کې دننه غله پټ شوي دي مرجیانه realized مرجیانه پوه شوه پته ورته ولګېده that the jars all had thieves in them چې په دغه ټولو مټکو کې دننه غلې دي
and the merchant was their chief. او دغه سوداګر څوک چې ځان ته د تیلو سوداګر وي دا د دوی مشر دی، د غلو مشر دی. and the merchant او دغه سوداګر was their chief د هغوی مشر او. She quickly called another slave. هغې په تیزۍ سره زر تر زرۍ بل غلام ته غږ کو، आवाज یې ورته وکړو. She quickly هغې په تیزۍ سره called आवाज کو یا غږ کو another slave بل غلام ته. Hurry up and get me a lot of hot boiling oil. اله شابه زر کوه او ما ته سم ډیر خوټ کیدلی ګرم تیل راوړه. Hurry up اله زر کوه یعنی شابه and get me او ما ته راوړه a lot of ډیر زیات hot ګرم boiling خوټ کیدلی oil تیل. وی اله شابه زر کوه ډیر زیات خوټ کیدلی ګرم تیل ما ته راوړه. The other slave did as directed. او دغه بل غلام بالکل هم داسې وکړه څنګه چې ورته حکم شوی و. The other slave دغه بل غلام did وکړل as directed څنګه چې ورته حکم شوی و. Then Marjana and he poured the hot oil into the jars one by one. نو بیا مرجیانا او دغه بل غلام په یو مټکه کې دا ګرم خوټ کیدلی تیل ورواچول، د تیلو نه ډک کړل. دین مرجیانا بیا مرجیانا and he او هغه poured مطلب دی ورچول، poured مطلب ورچول the hot oil ګرم تیل into the jars په دغه مټکو کې one by one په یو کې یعنی په یو کې به ګرم تیل به راغسل او ورچول به. The thieves inside each jar died quickly. او په هر یو مټکه کې غل په تیزۍ سره مړ شو، یعنی هر یو غل چې کوم دی ډیر په تیزۍ سره مړ شو. Next Marjana proceeded towards the chief. او بیا مرجیانا د غلام در دی مشر طرف ته هم ورله چې دام مړ کی. Master, may I serve your guest some tea? علی بابا ته دا غلام سوی ورته وی آیا زستا ملمتا ستا په ملما باندې لږ چای څښلی شم؟ علی بابا ورته وی yes please do مرجیانا. هو بالکل مرجیانا مهرباني وکړه زما ملما ته چای ورکړه. yes please do مرجیانا. As Marjana walked toward the chief of the thieves. څنګه چې مرجیانا د هغه د غلو د مشر طرف ته ورغله. As Marjana walked towards څنګه چې مرجیانا ورغله towards په طرف the chief of the thieves د غلو د مشر یعنی څنګه چې مرجیانا د غلو د مشر طرف ته ورغله. She pulled out a knife from her sleeve. هغې د خپل لستوڼي نه چاقو راویستو. She pulled out هغې راویستو a knife یو چاقو from her sleeve د خپل لستوڼي نه. sleeve ویل کېږي لستوڼي ته او knife ویل کېږي چاقو ته. pulled out راویستلو ته ویل کېږي. and stabbed him through his heart او په زړه باندې په چاقو وهو. and stab وهو په چاقو باندې وهو. him هغه through his heart په زړه باندې. او مرجیانا What have you done? علی بابا ورته وی اے مرجیانا دا دې څه وکړل؟ What have you done? دا تا څه وکړل؟ He was our guest. هغه زموږ مېلمه و. He was هغه او our زموږ guest مېلمه. زموږ مېلمه و. No master. He was the chief of the thieves. نه مالکه هغه د غلو مشر و. No master نه مالکه. He was هغه او the chief مشر of the thieves د غلو دا د غلو مشر و. The rest of the thieves are in the oil jars. او نور باقی غلی چې کوم دي هغه د تیلو په مټکو کې دي په هغې کې پټ شوي. The rest of the thieves او نور غله are in the oil jars د تیلو په مټکو کې دي. They are all dead now. هغه ټول اوس مړي دي. They are all dead now. وی هغه ټول اوس مړي دي. د dead مطلب دی مړه، now مطلب دی اوس. dead now اوس مړي دي. Oh, thank you مرجیانا. oh ډیره مننه مرجیانا. thank you مرجیانا مطلب دی ډیره مننه مرجیانا. you have saved us all. تا مونږ ټول بچ کړو. You have saved us all. تا مونږ ټول بچ کړلو. To award you, I'm letting you free from slavery. په انعام کې زه تا د غلامۍ نه ازادوم. یعنی ته زما غلامه وې اوس زه تا د غلامۍ نه ازادوم او دا ستا لپاره یو انعام دی. You can also take as much gold you want from the thieves' treasure.
او څومره سره چې ستا خوښ وي ته ځان سره وړلی شي د غلو د خزانې نه. You can also take او ته ځان سره وړلی شي as much gold you want څومره سره چې ستا خوښوي څومره سره ته وړل غواړې from the thieves treasure د غلو د خزانې نه. Thank you master هغه ورته وایي ډېره مننه ماسټر.